راځو چې نن خبرې کوو د کمپیوټر ماډل، یعنی هاو ټو بای ا کمپیوټر. یعنی کله چې موږ فار ایگزامپل کمپیوټر اخلو نو په هغه کې کوم پوینټونه پکې ډېر زیات مهم دي. شابه دا هاو ټو بای ا کمپیوټر، یعنی یو کمپیوټر چې موږ څه په کوم ډول سره اخلو. د کمپیوټر اخیستل کوم سخت کار نه وي. شو په دې کې فقط یو څو مین سینې هغه په کې بسونه چې ورځول باندې قیمت کې بس کته او هغه کې ورځي خیر سره خو هغه سینې به کې ورسېده شي. صحیح شو. نو اول د ټولو څه بس مهم چې کوم مین پوینټ سی بس کې هغه کې څه شي دي، یعنی مې چې کوم پوینټونه دي هغه په دې کې دی. اول نمبر 4 چې کوم دی هغه په دې کې تر ټولو مهم سیس چې کوم هغه تل کې پروسیسر یا سی پی یو چې ورته ویل کېږي، سی پی یو سنټرل پروسیسر یا مایکرو پروسیسر چې ورته ویل کېږي. د کمپیوټر سپیډ، د کمپیوټر ماډل، د کمپیوټر پریزنټیشن سٹارټېدل بندېدل، یعنی هر ته چې کومې د پاسه کې په پروسه باندې ډیپند کوي. شابه کچې د فرض موږ غواړو چې د کمپیوټر سپیډ به تیز وي چې پروسیسر کوي. کچې فرض موږ غواړو چې د کمپیوټر ماډل به چې بای چې ته ګورو پروسیسر ته به ګورو. شابه بیا و طریقه کې چې د پروسیسر هغه اندازه به کې زیاتېږي. شابه چې وی فور ایگزامپل زر ته ورته کې چې لزر کې خیری خو آلته یې نه چې ته په کوشل به امتحان زیاتېږي، یعنی هغه فقط وستر کو ته خورې دی ورچول دي. شابه دلته ګوره پوه شو بس او دې په خاطر یې نه کچې تاسو واړی چې به څوک وغولو هغه ټرک هم خیر نه ګونه په خپل غاړه شو دي خو یې د بل څه په مقابل کې تاسو به چې خیر پلي کوسه سیده. نو د کمپیوټر سپیډ ماډل شابه شمه ډیپند کوي سی پی یو باندې. پروسیسر نو چې پروسیسر زیات سپیډ لري شابه ځای کوي سیده. نو پدې کې د پروسیسر ماډل چې کوم دي شابه موږ سره ماډلز اف پروسیسر، یعنی ګوره شابه یو بیا پدې کې یو شی کې مهم دی کور دی کې وځي شي کور پکې مهم دی. لکه موږ د فار ایگزامپل کور i3 شو، کور i3 همدارنګه کور i4 شو پدې کې، کور i5 شو پدې کې، کور i3 او کور i4 شو چې شي کور i4 همدارنګه کور i5 شو دي کې، همدارنګه کور i6 په دې کې شته پښتاخه کور i6 فور ایگزامپل کور i7 شو فور ایگزامپل دي کې کور i7 او کور i9 شو او کور i7 کور i9 مثلا جوړ باسي 8 پکې نشته نه ځکه چې تاسو دې کې مونږ ته عموما چې بکله چې اخلو د دې یو څه خبرې کې مونږ چې اخلو کور چې څه ویل کېږي. بیا ټایپس اف پروسیسر چې کومي مستشي ټایپس اف پروسیسر، ټایپس اف پروسیسر موږ سره چې کوم دي شابه څه کې څه باندې دي ټایپس اف پروسیسر چې کوم سره په دې کې دي شابه درې کې څه باندې دي. یو ته ویل کېږي ډوال کور ورته وي، دوم ته ویل کېږي کواد کور ورته ویل کېږي وکړ نشته، دریم ته ویل کېږي اوکټا کور ورته څه شل کېږي شابه اوکټا کور ورته ویل کېږي. هغه کمپیوټر چې په هغه کې اټ ا ټایم دوه دانې پروسیسرز پکې وي نو هغه ته ویل کېږي ډوال کور. هغه کمپیوټر چې په هغه کې موږ سره څلور دانې پروسیسر وي هغه ته ویل کېږي چې کواد کور پاتې کېږي شابه ګوره پروسیسر. صحیح شو. او هغه کمپیوټر چې پکې موږ سره اته دانې سوروي 8 دانې پروسیسر کې موږ سره وي نو هغه ته ویل کېږي چې اوکټا کور ورته ویل کېږي. نن سبا چې کوم دي په دې ټولو کې موږ سره چا بچي ډوال کور او کواد کور به سره وي، مګر په خارج کې چې کله کمپیوټر اخلي به د اندر کې اوکټا کور به کوي شابه سو. نو تاسو هغه خلک چې بغواړي چې د خارج په ځان د چیرې وړي کمپیوټر ولکه تاسو ولې شخص پیرو ماشاءالله به څه شي ورته دا ودی چې ورته موږ دې څه چې دې کې شابه کې سره اوکټا کور خو به کې ګور سره ولې چې انت سبا د مغرب ته په داخل کې پاسه سره پیدا کیږي سبا د سیده نو اوس راځم ورته غلشه. نو ډوال کور څه ته وایي چې پاکه موږ سره دوه دانې پروسیسر وي، کواد کور څه وایي چې پاکه موږ سره څلور دانې پروسیسر وي، نو اوکټا کور چې ته کې پاکه موږ سره اته دانې پروسیسر وي. او شاباس پکې هیستوري ته نظم خو هغه کمپیوټر چې پاره کې یو نه دوه دانې پروسیسر وي هغه ته ملټي پروسیسینګ ورته ویل کېږي. ملټي پروسیسینګ کار شي چې یو جواب په اسانۍ سره سره رسیږي. فور ایگزامپل اوس یو څه ځکه نه چې هغه فرام په دوه باندې روان دي بل فرام په سبرو پوزي دا څنګه کوي یعنی منډه خو کې یو سره د خزي به نو دا هم نستر شو فرق صحیح شه. نو ډوال کور کې موږ ته شوی دوه پروسیسر پکې ویل کېږي یو پروسیسر یو جواب ته ورشي پروسیس پکې بل ته ورشي هغه درې چې پته مو تناسي کچې تا ته درې جواب راشي او تا ته دوه پروسیسر پکې وي دوه پکې چې مصرف شکل خو یو پکې بشر چې پته ماناسي ورته خو کچې تا سره فور دانې سره په یو پکې ورته به یعنی کار یې په زر زر کېږي شابه شو. یعنی کله چې تاسو کمپیوټر اخلئ تاسو باید همیشه په یا کواد کور واخلئ په کې ځان سره اوکټا کور شابه شو. صحیح شو. کچې ته په خپل کور i3 اخلئ هم به تاسو سره کواد کور وي، کور i4 په شاخه هم به تاسو سره کواد کور وي، کور i5 فورم سوري کور i5 ته
داشتن صحیح شو نو کته په دغه ورته کورای فای په اخر چې هم به تاسو په کې شي کوډ کوډ یا اوکټا کوډ کې به تاسو سره وي شابه اوس تاسو باندې ډیپند کوي کاغه کورای 3 دی کورای 5 دی کورای 6 کورای 7 او کورای موږ سره 9 وي خو تاسو سره به یا اوکټا کوډ یا به تاسو سره به نو کوډ کوډ وي شابه فاصل صحیح شو دا د دې باره کې بل د کې موږ سره جنریشن چې کوم دی تر د دې څخه بیا مهم څه شی دی د دې څخه مهم چې کوم سره جنریشن دی ګوره جنریشن په دوه قسم دي یو د کمپیوټر جنریشن دی چې هغه د 1990 شپه په شپه په 2015 کې دی او یو تر دې حاله پورې هغه د کمپیوټر جنریشن دی یو موږ سره دی د پروسیسر جنریشن دی په 2019 کې څوم کال کې په 2019 کې لسم سره هم راوځي څوم نمبر لسم جنریشن کې هم سره مرد شخص بکر آگه سوری لسم نمبر اوز بدو درو شرم کی جو لسم بکر آگه شخص تو شو نو تقریبا یو لسم جو ورته تقریبا په 200 په باندې کیږي ډاټا باندې او لسم تقریبا په 80 کوس په باندې کیږي نو څومره چې د کمپیوټر جنریشن مو سره هاي وي نو په هغه اندازه به تاسو د کمپیوټر سپیډ تاسو سره شي وي هاي وي تا اوس دې چې ولې د جنریشن صفر کوي فرقونه فرق کې دا دی چې وسیس دی یو چپ ته چې هغه ته ویل کېږي ټرانزسټر ورته لیکي چې ټرانزسټر ورته ویل کېږي ټرانزسټر په څومره چې په یو پروسیسر په یو چپ کې ټرانزسټر زیات وي نو په هغه اندازه د سپیډ زیات وي سبا ګوره کښه پښتنه پړه چې ټرانزسټر دغه جنریشن سمانه دي چې سپیډ زیاتېږي اوس کچېرته د دې یو اندازه راغی ته ویل کېږي ان ام نانومیټر یو میټر وی کنه په انچ نانومیټر څومره چې په یو جنریشن کې د ټرانزسټر نانومیټر کم وي سایز کم وي زیات پکې کیږي او څومره چې سایز غټ وي کم پکې کیږي نو په اولنډ جنریشن کې 2 سال وخت بیا په دویم کې سلور د شوده خو په اخر اوس په لسم جنریشن کې لاس دانه چې دي د دې موږ سره شي د سم څومره دی لاس ان د شابه او یعنی څومره اوس موږ سره په لسم جنریشن کې د ټرانزسټر اته په موږ څومره ده لاس ان د موږ سره لاس ان څومره یعنی د خېټه وړي کېده لکه څنګه په لاس څنګه خو څومره چې سایز د چپلو وړي کېږي شمیر زیاتېږي څومره چې سایز چغټي کنه شمیر کمیږي نو په جنریشن د سپیډ څخه ډیپند کوي چې اته د ټرانزسټر اندازه به زیاتې څومره چې په یو کمپیوټر کې د ټرانزسټر اندازه به زیاته وي په هغه اندازه د سپیډ زیاتې کېږي صحیح شو دا شانتي نو څومره اوس موږ سم یو کړه ته فور ایگزامپل کورای 3 خلیه کورای 5 نو ته څومره چې هاي جنریشن اخر ته به سره ځان ته بچی کی ولا څه به ځکه فور ایگزامپل اوس یو کس چې هغه یې کنه ځا خرمه کورای سو کورای 5 ځا خرمه کورای 5 خود بټن څنګه راځي کورای 5 مګر دا هغه مونږ سره چې دی چې موږ چې دی سیکنډ نشه پاسر کې چې دی سیکنډ جنریشن دی او بل کمپیوټر دی فور ایگزامپل کورای 3 موږ سره خو هغه څه دی لسم جنریشن موږ سره پاسه کې دی لسم جنریشن نو تاسو اوس په دې اوس دې کوم څه کم یو خوشو دې ته ولې چې موږ به اواله نسل ته ګورو بعد هغه به کور ته ګورو شابه که کوی کو فرق نه کوي که کوی کو فرق نه خو کچې د موږ سره جنریشن هاي وي نو سپیډ موږ سره د کې چې به هاي وي نو اول سټپ نو تاسو کله چې دکاندار ته لاړې نو اول به تاسو به کې چې وي تاسو دې کې به وګورئ اول سټپ تاسو کې وګورئ چې جنریشن تاسو به وګورئ شابه چې څومره جنریشن هاي وي هغه تاسو وګورئ یو سټپ دا دویم په دې کې تاسو به کور پکې وګورئ چې کور کوم یو کور فرضاً کچې تاسو سره پکې نه پروسیسر پکې وګورئ پروسیسر کچې تاسو سره فور ایگزامپل هغه وي نو تاسو به بیا په دې کې شته تاسو والے کوډ کور په دې کې والا او یا په دې کې څه شی والا یا په دې کې موږ سره اوکټا کور د اشتره د پکې والا کوډ کور یا اوکټا کور سو شو دوانه شو دې باندې پوښوي یس سر دې تاسو مشکل نشته درې مست پروسیسر کوډ کور ها کوم چې کوم دیشه ودا داسې وي چې اول ځل لپاره کړی تاسو په کمپیوټر کې چې اپریټینګ سیستم چې انسټال کړئ هغه تاسو سره که دوه دانې پروسیسر یو آن یو آف وي په 4 کې یو آن وي 3 آف وي په 8 کې یو آن وي څلور دانې آف وي نو بیا د دې په خاطر موږ څه وایو کنه چې how to make processors active یعنی څنګه کولای چې په یو کمپیوټر کې ټول پروسیسر په کار واچو یو نس بیا تاسو وکړئ کله چې کمپیوټر د واغ سم ورته وینډوز یو کړ او دا ورته ته چک کې چې دا تاسو کوډ او په کوډ کا ډوال کوډ را به شرط دا او پرم کې ولې چې ام اس کانفیګ ورته لیکته شي ام اس کانفیګ ولې دا شابه بیا به انټر به کې دا شان ام اس کانفیګ راشي اف آی جی څه شو کوګر دا شابه سه ام اس سی او ان اف آی جی انټر به کې شابه دا شان دي کله چې انټر وکړو بیا په دې کې راشي بورډ ته باندې راشي اډوانس اپشن ته راشي دا چې تاسو افي تاسو داسې وشابه تاسو داسې وداسې ته به چې دا چې کومه سه آل بکې
اوس ما ته څومره دي کېدي سره دې ډول کې کوډ کور اوس دا کمپیوټر ماته چې دی کوډ کور دی اته تاسو کله چې نو تاسو کې تاسو په ډیفالت یو ځل انوي درې په کې باندې سپیډ کمی پاور کې سره بیا سره پاسه وایي چې هاو ټو سپیډ پاور کمپیوټر صحیح شو دا چک به ان کې او دا شرط ټول کې انتخاب وکړي څومره ټول چې انتخاب وکړي سي اوکې به کې دا شنه سي دا به کولی کوم سره زره شپږ نه وي چک باندې بیرته بس خپل یاد او اوکې دا شنه کې صحیح شو بس نو کچې دا فار ایگزامپل ته غواړي چې د کمپیوټر پروسیسر یو ګورته به څه وکي را بشي رن ته او پرن کې ویل کې ام اس کانفیګر په ویل کې بیا په دې کې بورډ ته ورشي او بیا په بورډ کې ورشي ایڈوانس اپشن ته په دې کې ورشي ایڈوانس اپشن ته په دې کې شابه ورشي سیده بیا کله چې په دې کې شابه ورغلي نو چپ طرف ته شي ته لیکلي وي چپ ته لیکلي پروسیسر صحیح شو او دې خو د لیکلي میموري د پروسیسر نه مطلب پروسیسر او د میموري نه څه مطلب دی ریم د مطلب د شابه نه یو څه په دې کې دا شو وسو یو باندې پوښتنه شنه سم نو کچې دا اول تاسو شي تاسو ګورئ اول کې تاسو د کې ګورئ جنریشن دویم ته کې تاسو ګورئ پروسیسر کواد کور اوکټا کور ک ډول کور بیا کچې ته وړ چې وګورئ چې دا مثلا کواد کور دی اوکټا کور دی را شمه سرچ کې ورته ولیکا ام اس کانفیګ بیا شابه چک انټر کا نو تا دا وخت کې چې تاسو څومره پروسیسر کې اندي سره دریم سټپ بیا براشي د کې بیا ریم پکې ګورئ ریم سمانه رینډم ایکسس میموري رینډم ایکسس میموري یعنی کچې ته په یو کمپیوټر کې تاسو سره پروسیسر زیات وي او یا تاسو په کې ریم زیات وي نو په هغه اندازه به تاسو د کمپیوټر سپیډ به تاسو شوي هاي وي در سره نو کم تر کم تاسو به نن سبا 3 جی بي نه به تاسو سره زیات وي او کم په کې تاسو سره نه وي شابه کچې ته غواړئ چې کې آیا رښتیا د ریم سره سپیډ زیات وي کنه راشه هغه ام اس کانفیګ تر راشه ته انټر کا کله چې انټر وکړو دا اوس کې ځکه او د مان د به سبا کوم چې شابه راشه تا بوت تر راشه ایڈوانس اپشن تر راشه ته د غره په کم کې خیر به ورته 2 غنټه ناشتي کچې ته وایي چې د کمپیوټر سپیډ کم کی د کوټو ولیکا شبي کوټو ولیکا بیا کې خیر اوکې د بیا وګورم چې څنګه به سره ډیله کې چا کیږي نو کچې ته تاسو ریم سرور جی بي د کې ورته ولیکا سرور سره شپږ نه څومره سرور سره شپږ نه وي کله ریم 2 جی بي ورته ولیکا چې 2008 وخت به ته سپیډ وګورئ سره سپیډ سره زیاتې ښه بچي سره زه به خیر پدې کې ولیکم سرور سره شپږ راشي اوکې مې کنه ته اوکې مې کې تا ته څه بچو کا کمپیوټر دی ریسټارټ کړي چې خطا صاحب بیا به نه جټ نه جوړ شوی راخره سٹارټ به حیران کیږي بیا ته ټریکونه خمر شو هغه کار کوي کې بیا ټریکونه خمر څنګه د کمپیوټر سپیډ زیاتې کېږي د سم سخت زیاتې کېږي په کار سره صحیح شو او کچې ته ریم 2 جی بي 2000 سره که سرور جی بي سره در شپږ نه غله صحیح شو بس صحیح شو نو کم تر کم تاسو سره د کمپیوټر د ریم اندازه به د سرور په تاسو سره شوی هاي وي سره کچې ته وګورئ چې ریم چې راشه چټه په دې سپیسي باندې کلیک کړئ کله چې پراپرټیز سره راشه او په پراپرټیز کې چې کله راځي تاسو شریک کړئ انسټال میموري ریم 3 جی بي دلته تاسو وګورئ شریک کړئ کور i5 3rd جنریشن کړئ تاسو ورشي کړي کور i5 د ډیش سره په خوا کې ګوډه درې چې لیکلو د دې معنی وي 3rd جنریشن ډیش سره په څه معنی وي 3rd جنریشن بدايه شبدا نخبر دې چې ماده د خدا اول حادثه کې مکار دي اوله حادثه درې اما هو د شرکت ته پنځه کله 5 جنریشن ده کشپګنی کړ شپږم جنریشن تاسو ده پنځم جنریشن په 15000 افغاني باندې کې حساب مثلا پلازا کې څه وسه شو زه وخم ده پنځم جنریشن 2.8 گیگا هرتز پروسیسر په دې کې گیگا هرتز معنا मेमोरी पर बाइट अंदाजा की पेट्रोल पर लीटर अंदाजा की टमाटर पर किलो अंदाजा की और प्रोसेसर पर अंदाजा की जरा सही नक्शे दा नो कचे ता सवाल 2.8 गीगाहर्ट्ज से मतलब प्रोसेसर अंदाजा रमक के मेगाहर्ट्ज सो MGH M एग्जैक्ट मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज स्पीड कम हो सके गीगाहर्ट्ज से पदे के मेगाहर्ट्ज MB और गीगाहर्ट्ज शब्द शांति नो दा दो په معنا د ور صور کې زر کې شبس ها اشاریه نه دی خو په معنا د زر او د اشاریه خو په معنا د سوا یعنی د کوم سره پروسیسر څومره 2008 یا 2800 پروسیسر په دې کې شتون لري څومره چې پروسیسر تاسو اپر 2800 گیگاهرتز څومره چې پروسیسر هاي وي په هغه تاسو د کمپیوټر سپیډ شابه شي تاسو هاي وي شابه نو ریم وګوره دا په دې کې چې به تاسو خیمه دته ویل کې تاسو سره سو دوه خطه ورته کولی ولي کې لاس به کولی کوته خو اته ذاتي کنه فقط شابه شي وي ټریک ته یو څه سکیټ به کوسه صحیح شو دا شان دي نو کته په لمر تاسو غواړئ چې ریم وګورئ تاسو په دې شابه چک یو په یو سره موږ سره ویلي نو په دریم څه کته به چې ته وګورئ ریم ته وګورئ
سلورم سټریپ کې براشي و بل کې چې هارد ډیسک بتا سو غره هارد ډیسک چې دا هارد ډیسک په دوه قسمه باندې سپیډ د لهانه هارد ډیسک په دوه قسمه یو تل کې ایچ ډی ډی بل تل کې اس اس ډی ایچ ډی ډی چې څه ویل کې ایچ ډی ډی ویل کې هارد ډیسک ډرایو ته هارد ډیسک ډرایو څه شو چې شو هارد ډرایو ایچ ا ار ډی ار ای وی څه شو هارد ډرایو څه شو سم صحیح شابه سم مګه زما باندې هارد ډیسک ډرایو نو بل څه باندې کې مو چې اس اس ډی چې څه ویل کې اس اس ډی ویل کې سولید او state driver نو کچې تاسو سره ایچ ډی ډی وی د هغه سپیډ به تاسو سره کم وي چې به وي سپیډ به تاسو سره کم شي او کچې د اس اس ډی هغه څه به سپیډ شي به تاسو سره هاي وي نو کچې تا اس اس ډی هغه څه بیا به چې په دې کې تاسو سره ایچ ډی ډی پورې کې تاسو اس اس ډی پورې ته کچې تا ایچ ډی ډی وی سپیډ به کمی ک ایچ ډی ډی وی سپیډ تاسو سره هاي وي ډېر څه به ټول ایچ ډی ډی راځي 2024 نه په کورای 4 کې سوري په کورای 5 کې 4 جنریشن کې دوه قسمه هارد ډیسک دوه کې وي شابه سی د پر اس اس ډی وی ډی وی د پر کې ایچ ډی ډی وی شابه په کورای 5 کې 4 جنریشن کې دوه قسمه دوه چې پراته وي هارد ډیسک کې وي ایچ ډی ډی خله اس اس ډی سپیډ زیات شابه ما په چانه د ایچ ډی ډی نه شابه نو کچې ته په اس اس ډی و خلاص هره کنه چې به دا بل طرف نو مګر کچې دا وایي سپیډ نور هم دي شي نو تاسو سره به اس اس ډی تاسو سره وي how to check a hard disk hard disk CHECK how to check a hard disk یا hard drive یا څه کوم چې اوسې چې ګوره به شرار کا او پرم کې بس شو لکی رنگ کې به دغه شو ګوره دغه شپه څه به دې کې ولکې دې کې به چې ولکې چې مانو ذهن نو وته دا شپه دې کرا پیدا به کې دا شپه چې لیکلې دي डी फ्रैग DFRUG څه شو دا څه شو شپه تاسو لیکې DFRGUI به کې ولکې DFRGUI بیا به انټر کې تاسو DFRGUI انټر به شبد شانته شریکلی میډیا ټایپ HDD هارد ډیسک ډرایور کچې تاسو ریوی SSD شریکلی سولید سټیټ ډرایور SSD تاسو درې کړی وي دا HDD دا د سپیډ کم نه کوي یعنی کچې دا وایي چې سپیډ به چا شي سر جی دومره نه اړ نه مونږ سپیډ نه مونږ خو سپیډ کم شي بس سره یاس دا ویل کنه د سی ډرایو په HDD او دا ډی ډرایو یې SSD सी ड्राइव एस डी डी में पकड़ा 5 की 4 जन से अक्सर की बाज टोल करना बाज के ने दैट से राशि आते सी ड्राइव की चुकोमी करना एस डी डी में विंडोज को में परते आरो हमेशा एस डी डी कवे दैट स्पीड ज्यादा छोड़ो उदा चली कर छोड़ो चली करना और कच्चे तो डीवी के बाइक में मुश्किल पड़ी करने से हो अक्सर को डबल पे राजी हार्ड डिस्क पे परते हो खुदा दरमान चुबा से जोड़ कम दा कोरली हो चक्कर हम कर फैका तो 4 जनरेशन कच्चे जोड़ पे करना खैर एस डी डी पर बास होते रहता देखिए वो एस डी डी के परते सीधा हाथ में पूरी दुई तरह चौबाई से वर अगर चुकम दे करना 200 जीबी पर 300 रुपए बांधे की एसएसडी 200 जीबी पर 300 रुपए बांधे और एचडीडी पर 10 जीबी पर 300 रुपए बांधे की हिसाब से 300 सारा और एसएसडी चुकम दे 10 जीबी सब को दे करना एसएसडी 10 जीबी तक पर 100 रुपए बांधे की हिसाब से और दा की 300 रुपए बांधे नो हमेशा सब बस्ता सब दिया खाली एसएसडी था कच्चे एचडीडी दे صحیح شو نو کچې تاسو وایي چې سپیډ به تاسو سره هاي وي نو تاسو به څه ولې اس ډي شپږ سره ولې اس ډي هارد ډیسک نو په دې کې څه ولیکا په دې ډي اف ار یو جی څنګه ډي اف ار جی یو آی ډي اف ار جی یو آی شو دا به ولیکا او به شابه شګه انټر وکړه نو بیا اته په میډیا ټایپ کې وګوره میډیا ټایپ کې نو چې شاته د لیکلو شي کې میډیا ټایپ کې نو اماغه څه تاسو کچې د ایچ ډی ډی لیکلې هارد ډیسک او کدي د ایچ ډی ډی وی ایکسټرنل لیکلې هغه په دې کې ورته کې ورسره ار دوه راځي په کې ورسره به شانتي صحیح شو هغه په بل اته شو دغه په ستارت چې دا کړی وي کوم چې تلبر چې کنه دا څه دغه داسې دی باندې د کړشي د په لیبل باندې ورته لیکل شي وي و دا ایچ ډی ډی دام دی او دې په دې تاسو لیکلې وي ټایپ میډیا ټایپ لیکلې وي ایچ ډی ډی اس اس ډی دا شانتي صحیح شو بس دا دې بارے کې نمبر 5 را بشه گرافیک کارت کې خیر راشي گرافیک کارت مو سره په دوه قسمه ده یو تا ویل کېږي انټیګریټډ گرافیک کارت ورته ویل کېږي او دویم تا ویل کېږي ډیډیکیټډ گرافیک کارت
ګرافیک کارت ورته ویل کېږي شاباس. که چېرته په هر یو کمپیوټر کې نن سبا انټیګریټډ پکې وي دا د موږ سره انټیګریټډ که چېرته دا انټیګریټډ ګرافیک کارت په کمپیوټر کې نه کمپیوټر ویډیو ایس سره شي پلی کولی کار نه کوي. هغه ګرافیک کارت چې موږ سره بلډ اپ کړو هغه ته ویل کېږي انټیګریټډ او ډیډیکیټډ هغه ته ویل کېږي چې هغه موږ سره شکو بل پکې ورچو شاباس. دا د موږ سره قیمت بیخي موږ سره هاي شاباس دی. دا څوک چې استعمالوي ډیډیکیټډ هغه څوک استعمالوي چې هغه سافټویر جوړوي شاباس. شی جوړوي سافټویر جوړوي شاباس. یعنی هغه کسان چې هغه سافټویر ډیولپرز وي شاباس. شی کوي یعنی هغه کسان چې سافټویر جوړوي هغه ځکه چې د بوز به زیاتې به 7 سپیډ کې چلی یو دا دویم هغه په دوه استعمالوي انټیګریټډ بګوي بیا په کې دا مرسته پکې ورچي دوه سبب بل هغه خلک چې گیمز کې پبجي والا دا اکثر د کیسه استعمالي ډیډیکیټډ ورسو اځه به کې سپیډ تاسو لري کې خو تاوانه پچې کې چې ډیس ایڈوانټیجز موږ په دې کې څه شي دي ډیس ایڈوانټیج په دې کې موږ سره دا شاباس ښه او شاباس ډیس ایڈوانټیجز څه اول هیټ شاباس شي کوي د کمپیوټر هیټ زیاته وي کې شاباس اعلی پروسیسر سپیډ کې چلیږي کنه ګیگا هرتز یو سکند کې لس منټه کوسونه وارد ګیگا پس کې لس منټه فکر کوم لکه شي تاسو د مېټ په حساب نه د خپل ټول لاتینی چې صلاحات دي دا سبا یعنی اته څومره چې کچې تاسو په کمپیوټر کې انټیګریټډ وي پروسیسر زړه نه ګرځي ځکه پکې ورتي شو بیا پکې خپل ډاونلوډ شروع کیږي کنه خو کله تاسو سره ډیډیکیټډ پروت وي تاسو سره به کمپیوټر سره شي زر ګرمي کې در سره پکې شامل دي اوس راځم ورته نو صحیح شو نو که چې اوس تاسو غواړئ چې اوس تاسو سره په دې کې ډیډیکیټډ ګرافیک کارت شته او که نشته اول سټپ را به شي په ډسپلې باندې رائټ کلیک ډیوایس مینیجر ته به راشي چېرته به راشي ډیوایس مینیجر په دې کې به راشي کله په دې کې دې کې لیکلي ډسپلې اډاپټر انټل ایچ ډي ګرافیکس سلوټ زره اوس په دې کې ما سره یو دانه دی کله چې یو انټیګریټډ دی چې ډبلي بیا خري درته پکې ثابت صحیح شو یو دا طریقه شو را به شي کچې ځینې ټایم کې تاسو رائټ کلیک کړئ تاسو ډیوایس مینیجر نه کې ولا سره موږ ته ځان لګي کسب بیا به راشي کنټرول پینل ته به راشي کچې ته الته ډیوایس مینیجر نه خي بیا په دې کې را پیدا کې ډیوایس مینیجر دا په دې باندې کلیک کړئ ته دغه وراشي په ډسپلی اډاپټر باندې کلیک دا شان دې کې دا بچ کې شامل ده یا خدا سي یا وراشي په سکرین باندې رائټ کلیک کې سکرین ریزولوشن ته وراشي په دې کې وراشي ایڈوانس سیټینګ دا چې کې ډیډیکیټډ ویډیو میموري 2 MB یا به کې کنه سره 2 MB دی هغه انټیګریټډ دا موږ ډیډیکیټډ ویډیو میموري چې لیکلي 2 MB هغه دا نه ګرځي سره زره هغه بیا په کوالټي کې په ستر جنریشن کې سرور سره وي 4 کې دنه زیات شو کې ته شوه ته بس زیات وي دا موږ کې فرق کې ور سره اته ورکه نه څومره دي صحیح شو نو ایچ ډي ګرافیک انټل ګره پروسیسر یې دوه قسمه کمپنۍ جوړي یو انټل جوړي یو چې کوم دی بل کمپنۍ دا اجزا جوړي چې بس پروسیسر دا او د لپاره په 1980 کال کې یو کس په نوم ډاکټر ډهف د خپل څه سره راغی کچې ته هغه پروسیسر نه نسبت شو دا یو په دې کې بنو نو د کمپیوټر ماډل سپیډ جنریشن ټول ډیپند ان واټ پروسیسر نو په دې باندې ډیپند کې باسل کیا او نو ساویو نو کچې تاسو غواړئ چې پروسیسر یو ګورئ چې ما څه ویلي ګرافیک کارت تاسو وګورئ انټیګریټډ په هر کې وي ډیډیکیټډ په هر کې نه وي که ویم پکې خودي تر وباسي شابه سره نو تاسو کمپیوټر هغه څنګه هر څه سبا چې اعتباري کوي شابه سره پوښ د شانتي دا دې بارے کې انټیګریټ په هر باندې پکې وي ډیډیکیټډ هغه سره پر اخره څو چې سافټویر جوړي او چې ګیمونه کوي دا شانتي کوم سره ګرانې شابه کې ګرانې تو شته دې بس خبرې پس راځم ورته دویم بیا به تاسو دې کله سره چک کوي هارد ډیسک باندې ډیپند کوي اته کې بیا خلې یو سولوشن 350 250 په کې سپېړه 250 جی بي سره څه تاسو خلې نو دا ټول څه بتاو شي کې ډیپند باندې کې شابه نو هغه به تاسو واټ زد جی بي خلې په کې څه دې کې خلې شابه ته په دې کې ګوري ګیگا بایټ تاسو مې څه پکاوي دي کې صحیح شو نو چې موږ سره نمبر 5 باندې چې شو هارد ډیسک شو نمبر 5 ته بیا راشه نمبر 6 ته په نمبر 6 کې تاسو باندې کې تاسو غواړئ بیټری به تاسو کې ګورئ شي بیټری په کور 5 کې په کور 3 کې دې کې تاسو وایي ودا ډبل بیټری ده که خیر بس قیمت به دوه څنګه خاص کې در باندې کچې تاسو راشه چې وګورئ آیا رښتیا بیټری یو ډبل بل سنگل وي او دواړه سنگل وي په یو غواړو دا شاته کوم کې څه راوته دا دوه یو دي دا سنگل ده تاسو خو په قیمت به تاسو ته باندې کې دا شی دې تشبوخي ته بس مو کرای بشي په بیټری باندې برایټ کلیک کې
سوري लेफ्ट क्लिक शेअर केली शेअर केली ती बॅटरी 1 2% बॅटरी 2 not present bătut nu avea că că nu știa să spala secte băi no ce și bani ma da 2000 ولا سم करके दागा सर कंप्यूटर no not present gore شلی کې څه کنه نه په دوه ما بیټری کې کوم نه سم یاندا په کې سنشتره نو کړه تاسو غواړئ چې موږ ولې چې بریک ما سره ډبل کې څنګه دا کې خصوص ورته را کوم چې بیٹا کار دا کلیک کړو دی ور کوم کې خوړا په کې نشته کې دا یو په کې دا دی بل څه به دې کې نشته نه نو کچې تاسو غواړئ چې ډبل کې څنګه والے هغه څه ته ډیپند خو په کور 5 کې ډبل څنګه اته نوي الته دا ولټ په حساب درکې ولټ شرکت ته د ولټ په حساب درکې الته څه چې لیکلي وي الته وی لیکلي وي تر ټول د پکې جګه باندې کې مونږ شو دي 50 ولټ ده په کور 5 کې د کې ولټ منډه شي د کې د ډبل څنګه په حساب ده په کور 5 په کور 6 د کې د ولټ په حساب دي تر ټول د جګه باندې شو دي 50 ولټ ده بیٹری به تنور واسه لیبل باندې ګوري په لیبل چې لیکلي وي اته سړي ولټه باندې پټه تر ټول هدا څومره جګه ده پاس پټه باندې کې دا شابه دا بیٹری ورو باسه جانه د پکی زما تاسو کوم څوم جنریشن ده کچې دا کور 3 کور 4 وی کنه کور دم د کور 4 جنریشن خو نه کچې جنریشن 56 وی یا 7 دی پای کې دا ور په سم معلومه حساب صحیح شو په پاس راځم دلته به خدای کیږي ځوان چیرته اندازه څه څنګه بیټری ده موبایل کې کچې ته کمپیوټر دی ولګاو الته یو اپشن دی چې هغه ته ویل کېږي بایوس سبا ورشي بایوس سره معلومیږي ته اف دا بٹن اوس څنګه څه بند کوم درته اف دا بٹن هو بیا ته هارد ډیسک بیټری اصلي لیکلي وي کچې ته فرض په کمپیوټر کې تاسو په خار کې خلې وینډو په کې ته بنا چې وینډو ورته کوم چې وینډو ما کوم څنګه چې ولګاو اف دا بٹن وها دا په مکمل سره زیاته بیټری هارد ډیسک پروسیسر ریم انت مقاده خې بکته چاته شو کې بکته یا په یعنی کچې ته په کمپیوټر کې وینډوز نه یمونګي ته بایوس روم کې دا کتلې شو شاید اته کې وي شبدا شانته او اف دا بٹن د سوې نشه صحیح شو دا شو دې ماره کې بیټری باره کې څه خبره باقي څه بده کې نو په کې چې پاتې شو لوډ سپیکر شي نشو دا باقي تخبر چکا دا فندامنټ زنده وتا د کې چک کړه سره باقي نو پورټونه شو پورټي په خپل غو چې پورټ کار کې کړه کې لوډ سپیکر بس څنګه چک کوي را بشیلتا په راک کې کلیک وکي پرسنلایز څه براشي په دې کې براشي ساوند ته بده کې راشي ساوند کې براشي پلی بیک ته او دې باندې کلیک او دا راشي کنفیګر باندې اوکې کا دا ټیسټ کا څه یو دا کله چې کار نه کوي سره دلته دا چې پیږي خو مګر आवाज نو بس شبه ته کوم شي بیا حادث کې دي خراب دی کچې دا غواړي چې مایک ګوري آیا په دې کې आवाज یې کنه دی باندې کلیک په ریکارډینګ باندې ګوري دا خطر پورته کیږي صحیح دا شان دی ایشو نو تاسو به دې کې اثر مایک هم دې ته کتلای شي باقي نو بټن مټن کا خو دې ګوري کا سکرین مات دې کوي څه بس دې کې اثر سرجی باندې پوره شو تا چې ویډیو کوم هډز باندې پنځم هارد ډیسک تاسو باندې ډیپند کوي چې تاسو جی بی اخلي تاسو ډاټا څومره ده 500 جی بی اخلي 200 جی بی اخلي 300 جی بی اخلي دا څه تاسو چاندې څه کوي کې نشان دي خو هارد ډیسک به تو غواړي چې اس اس ډي ده کا ایچ ډي ډي څه پرې کړسل باقي سره پاس هاو د سپیډ اپ اور کمپیوټر هغه څه به سبا انشاء الله ګورو